بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست یو بل درس ته چې په دې درس کې به موږ په دې باندې غږیږو چې کله څنګه موږ د یوه کوم پروژه مو چې کړې ده په جاوا کې یا JavaFX کې نو د دو څخه څنګه یو سیټ اپ جوړ کړو. نو د دو دپاره چې موږ د پروژې څخه سیټ اپ جوړ کړو موږ یو څو شیانو ته ضرورت لرو چې د هغو د جملې څخه یو یې چې دی هغه دی اینو سیټ اپ په نامه یوه برنامه ده. اول چې دا د لانچ فورجې ته ضرورت لرو دغه اپلیکیشن ته دا باید موږ سره ډاونلوډ او موجود وي تر څو دا د جار فایل څخه exe فایل ته واړوو او بیا دوم قدم کې موږ هغه ته ضرورت لرو اینو سیټ اپ ته دغه اینو سیټ اپ کمپایلر ته ضرورت لرو دا باید موږ سره موجود وي. صحیح ده. نو دغه دوه پوسټه موږ کولی شو سیټ اپ جوړ کړو. دوه پوسټه سیټ اپ جوړیږي او د دغه پوسټه د لانچ فورجې پوسټه په قد موږ د جار فایل نه .exe ته اړوو. نو د دفتر چې دا کار وکړو اول راځو خپل پروژې ته په مو پروژه کې مغه خپل پروژه به انتخاب کړو چې مثلا نه یو پروژه کې یو مثلا ما دا پروژه ده زه غواړم سیټ اپ کړم نو را به شو دغه ته په بیلټ ان کلین په دو باندې کلیک وکړو. صحیح ده. او مطالبه شو تر څو موږ ته بیلټ شي. دا کار وشولو اوس موږ ته دا بیلټ شولو. صحیح ده. اوس به زه راشم دلته د کوم ځای کې چې دا نصب ده موږ ځای ته به ورشم کوم ځای کې چې موږ د فایل ده نو تاسو ممکن دلته چې راشئ یا په ډاکومنټس کې بیا په نیټ بینز کې او په نیټ بینز کې دلته د مثلا مغه هر شي پروژه چې دا دلته وي خو ما دلته بل ځای په خپل اچولې ده په ډاونلوډز کې دغه ده دا د مو پروژه ده په دو کې اوس یو فولډر جوړ شوی ده د ډیسک په نامه. صحیح ده. نو دو فولډر داخل ته به ورشو. په دو فولډر کې موږ ته دوه شیان دي. یو دغه د موږ جار فایل ده د دو لایبرري منیجمنت سیستم او دوم چې دا لایبرریان دي چې کومه لایبرریان ما پکې کار کړی دي نو فقط موږ دغه دواړه تیر کاپی کوو دا دواړه تیر کاپی کوو. صحیح ده. او دا په یو بل ځای کې اچوو چې هر ځای مثلا تاسو غواړئ چې واچوئ. مثلا زه دلته یو فولډر جوړم د په سی ډرایو کې سی ډرایو کې یو فولډر جوړم د جاوا په نامه. صحیح ده. دو جاوا په داخل کې زه ورچم د دواړه فایلونه کولای شي په ډیسکټاپ هم جوړ کړئ نو دا دوه ور واچول دا یو شی. بل شی چې ضرورت ده موږ ته د جی ډي کې ضرورت ده. نو جی ډي کې معمولا په سی ډرایو کې وي پروګرام فایل کې جاوا کې دغه ده. اوس کومه جی ډي کې چې تاسو کار کړی دی مو سره څه دی یو چې دا درویش ده یو اشاریاته یو ډاټ اتر ډاټ دغه ده نو مو دغه کار کړی ده نو دغه به زه کاپی کوم دا به زه کاپی کوم. صحیح ده. دا مې کاپی کړل اوس به دا مو موږ فایل ته به ور واچوو مغه کوم فایل جاوا په نامه په لاسي جوړ کړی دلته به واچوو. دا هم بشپړ شول. اوس د موږ سره درې فایلونه دي. یو چې دي کوم چې کار کړی کې یو جار فایل ده او بل شی دی دغه جی ډي کې ده. نو جی ډي کې موږ کولی شو دغلته د نوم یې تغییر کړو. صحیح ده. که تاسو غواړئ په همدو نوم هم یې پرېښودلی شئ خو زه غواړم فقط جی ډي کې یې پرېږدم بس همدغه. صحیح ده. او بل شي ته چې موږ ضرورت لرو دلته که کوم آیکن موږ دلته کاروو موږ په پروژه کې نو هغه آیکن هم باید دلته راواخلو نو تاسو هغه آیکن هم دلته راواخلئ. نو ما دوه فایلونه نور هم راوړله. یو مغه د کومه آیکن چې ده آیکن ډاټ آی سی او. صحیح ده. مغه د ما کوم آیکن چې کارولی ده د ما په پروژه کې همغه ده چې دغه کتابو عکس ده. صحیح ده. آیکن ده او بل مغه د موږ د ډیټابیس بیک اپ په دوی کې مغه ټول فایلونه چې څنګه موږ ډیټابیس جوړ کړی اسکیمایټ شي ده. صحیح ده. نو دغه فایل هم د پیلن لپاره ضرورت نشته خو دا چې وي تاسو باید بیک اپ ولرئ د ډیټابیس هم. اوس دا فایلونه موږ بشپړ لرو نو اوس باید څه وکړو. اوس زه باید یو ریدا راشم او اینو سیټ اپ ته هغه ته باید لانچ فورجې ته راشم او ډاټ ایکس ته یې وړم دغه فایل باید ډاټ ایکس ته وړم. اول کله چې لانچ فورجې ته راغلو نو زه راځم دغه آوټپوټ فایل مشخصه ما چې آوټپوټ باید چیرته موجود وي. زه همدغه ځای کې کومه لکه چیرته چې همدغه نوره پروژه ده تاسو په ځای کې انتخابولی شئ په سی ډرایو کې په جاوا کې همدلته اچوم د چیش په نامه ده هم د لایبرري منیجمنت سیستم په نامه .exe. صحیح ده. لایبرري منیجمنت سیستم .exe په نامه مې کړو او دلته یې سیو وهم او دا .exe چې دلته په آخره کې ولیکله دغه لایبرري منیجمنت سیستم دلته .exe باید حتما ولیکو. دغه .exe نه ده قسم دلته انتخاب شوی خو باید موږ یې ولیکو او په سیو باندې کلیک وکړو او دلته په دوم ادرس کې چې دلته د جار فایل دغه موږ نه غواړي دغه د موږ د پروژې جار فایل موږ نه غواړي لایبرري منیجمنت سیستم .jar نو دغه به ورته مشخص کړو. دغه ده که چیرې دا ځای کې نه وای نو ور بشئ هغه ځای کې چې کوم ځای کې هغه جار فایل ده هملته یې کولی شئ تاسو پیدا او هغه ورته انتخاب کړئ اوپن یې کړئ. صحیح ده.
دا دویم شی چې موږ نه غواړي دلته آیکن دی موږ نه غواړي په نور شان موږ کار نه لرو آیکن به هم موږ دلته دغه د lms.icon په نامه ده صحیح ده نو دا مې انتخاب کړه په نورو شانو کې موږ پلان کار نشته ده او نور کار نه لرو راځو دوم کلاس ته چې شته کلاس فاک ته دلته د موږ دغه کوم لایبرریان چې کې استعمال کړي دي کولی شو دا ټولې ورې اډ کړو او دا اډ کولو طریقه دا ده چې دلته به راشو بیا به دغه کوم ادرس چې ده مثلا د لایبرري ده که نه ده نو دا لایبرري به دلته به مثلا نوم ادرس دغه ادرس به ور واخلو ادرس به واخلو دلته به د ادرس ور واچو بیا به یو بل اوس به نوم ور واچو دلته د لایبرري نوم ادرس بیا هم دغه سمبول ورکړو پاس دې دوم دغه د لایبرري نوم راچو نو دا به امپورټ هغه کو اکسپټ کو نو دا څه په دوه طریقې ټول لایبرریان موږ اچو صحیح دی اضافه کوو دغه کوم چې دلته استعمال کړی دي کوم یې استفاده کړی دي یو شی د موږ کم دي که زه چیرې دا اوس ران کوم موږ ته به یو ایرر راکړه د دختره چې موږ دغه مین کلاس نه دی امپورټ کړی مین کلاس په خپل شی ده مین کلاس دغه ده لایبرري منیجمنت سیستم ډاټ جاوا ده نو دا به امپورټ کو کدا امپورټ نه کو موږ ته به ایرر راکړي نو دا به څنګه امپورټ کو دوه هم داسې ادرس ور واچو دا به انتخاب کو او بیا به دغه ادرس ټول کاپی کو دا به دلته اکسپټ کو او دغه به اوس پورته ایسو د ټولو سر ته به ایسو دغه ده اوس نو دا کارم وشولو اوس یې دوزه ځمه کاپی دا دلته نور موږ تاسې غواړئ مثلا نور مشخصات ور شئ مختلف مسیجونه او همداسې ورژن ورشئ خو دلته موږ نه ور اوس راځو جار فایل ته دریم جار فایل ته راځو دلته موږ دغه جار فایل ورته انتخابوو فتحې ادرس یې صحیح ده نو د موږ جار فایل لکه ما چې درته جي ډي کې مو چېرته واچوله په سی ډرایو کې په جاوا فولډر کې دغه جي ډي کې چې ده دغه بس همدغه ادرس به زه واخلم جي ډي کې अब मैं कॉपी कलो से दलता ورواچو ما چې ته د پسی ډرایو کې جاوا په جي ډي کې صحیح ده او دلته به مین ورژن ورواچو د جوړي مین ورژن مثلا یو ډاټ څلور ډاټ صفر صحیح ده یعنی دا دو کوچنی ورژن یعنی چې کله جاوا وا او ورژن ته دو کوچنی و په کې بیا کار نه کو په کمپیوټر کې صحیح ده نو ته دو کوچنی ورژن فکر نه کوم چې اوس دی موجود وي نو دا به موږ دا ورواچو او اوس به راشو په دغه اکزیکیوټ به کلیک وکړو صحیح ده نور شای وشوله اکزیکیوټ د محتوی دغه XML فایل چیرته جوړ کو د XML فایل هم زه ورته ما غلطه د موږ سی ډرایو کې ورته جوړ کا د موږ د څنګه دلته د چیش په نامه د about په نامه مثلا د about.xml په نامه کا اوس جوړ شول وینه XML فایل جوړ شول دلته که زه اوس راشم دغه دی lms.exe دا فایل جوړ شو او about.xml هم جوړ شول نو اوس به زه راشم همدغه ځبه یا دلته هم رن کولای شو دو ځبه رن کوم زه اوس فایل جوړ شو او رن وکړو نو دغه دی موږ ته د موږ دغه کوم پروګرام چې دا رن شولو نو کله چې رن شولو دلته به راشو کلیک به وکړو که دلته رن شولو نو صحیح ده که دلته رن نه شولو نو بیا موږ په فایل کې مشکل ده باید هغه مشکل اصلاح کړو صحیح ده یعنی که چیرې په دغه ځای کې شاید مشکل تاسو ته پیښ شي یا بالخصوص په JavaFX کې دا به ټول اټ کړئ دغه ټول لایبرریونه ورشئ بیا به دغه کوم مین فایل چې ده دغه دا به په دو سر کې ورواچوئ په دو سر کې په اول کې او مین کلاس به ورواچوئ نو پس دغه بیا چې کله تاسو راشئ د جار فایل مو انتخاب کوئ ایگزیکیوټ کړئ نو دا به جوړ شي اوس موږ وشئ کولای چې هغه اگزی فایل ته وړو اوس به د اگزی نه سیټ اپ ته اړو نو د لپاره موږ انو سیټ اپ په نوم یو برنامه لرو په دوه واسطه کوو انو سیټ اپ برواستو او دلته په نیو باندې کلیک وکړو په نیو هم چې کلیک وکړو دلته ورته وایي چې یو نوی هغه موږ غواړو دلته نوم ورکړو مثلا وردګ یونیورسيټي لایبرري منیجمنت سیستم دا زه ورکړم ورژن یې ورکړو 1.0 کمپنۍ نوم ورکړو مثلا زه خپل نوم ورکړم مثلا همون هم درد کنه جیمیل می ورکړم همدرد وردګ 112@gmail.com صحیح ده دا مې خپل ایمیل ادرس ورکړو او دلته سمه دلته وی مثلا دغه چې د فولډر نوم یې دغه دی کې تغییر کو فولډر نوم دغه صحیح ده او بل دلته راځو
بلې برخې ته په دوه برخه کې چې غوړي دلته د موږ نوی فایل مې اگزي چې جوړ کړو هغه باید موږ ورته دلته ورواچو دغه اگزي فایل چې جوړ کړو دغه باید دلته ورواچو که چیرې دغسې شکل و نو تاسو به دغه ټیک مارک ته لرې کړئ او دلته به راشئ براوز ته براوز کې مغه کوم ځای کې چې تاسو فایل ده مغه به ورته مشخص کړئ په سی ډرایو کې ده په جاوا کې ده وبخښئ په سی ډرایو کې په جاوا کې دغه ده په خپله مشخصوي lms.exe د اگزي فایل به ورته اوپن کړئ او دلته چې کېږي دلته به تاسو ټول لایبرریان ورواچوئ دغه کومې لایبرریان چې دلته په لیب کې دي دا لیب خو که چیرې دا کار تاسو داسې وکړئ چې مثلا د لیب فولډر هلته ادرس ورکړئ نو دا به تاسو ته مشکل پیدا کړي مشکل به تاسو ته دا پیدا کړي چې دا به بیا په دیران په حالت کې نه پیدا کیږي نو زه راځم ایدو مشکل دلته پر دلته زه راځم ایدو لیب په داخل کې دي لیب فولډر په داخل کې یو بل فولډر جوړم د لیب په نامه لیب په نامه مو کوم نوم چې دلته ورکړی دلته هم دانې موټو او دغه ټولې لایبرریان یې دو داخل ته بیا انتقالي وو اوس نو موږ شی لرو د یوه لیب په داخل کې بل لیب لرو او د هغو لیب په داخل کې لایبرریان لرو صحیح ده نو په دغه طریقه اوس راځم دلته ورته وایم چې اډ فولډر ور اډ کا د کومه ځای د سی ډرایو څخه د جاوا څخه د لیب فولډر بس که چیرې موږ په دوبل لیب کلیک وکړو نو دا به ټولې موږ ته په یوه هغه کې راواخلي د موږ نه داسې غواړي هلته باید په لیب کې وي صحیح ده په دوبه اوپن او یس او کولی شي مثلا که تاسو غواړئ هغه فایلونه یې ورسره اضافه کړئ مثلا دغه د اس کیو ال فایل هم ورسره اضافه کړئ ما بیک اپ هم چې اخیستی دی او کولی شئ مثلا آیکن هم ورسره اضافه کړئ که غواړئ البته کوم ضرورت نشته دا به ورسره اضافه کړو او زیاتي به پاس هغه په نیکسټ کلیک وکړو په نیکسټ هم چې کلیک وکړو اوس دلته ته وي دغه فایل چې جوړېږي په دغو نامه جوړېږي فولډر چې جوړېږي د لایبرري منیجمنټ سیسټم فایل په نامه جوړېږي نو په دغو زه کول نه لرم صحیح ده جوړ دي شي نیکسټ بیا دلته نیکسټ او دلته لیسنس نه یې غواړو نیکسټ دلته وی په اډمنسټریټور حالت کې دی وشي که نه نو دا صحیح ده په کوم دوه حالت کې دی انسټال شي بیا په نیکسټ کلیک وکړو دلته ژبې ورته انتخابوي ورته ژبې چې موږ خوښې وي هغه ورته انتخابوي نیکسټ باندې کلیک وکړو او دلته ته وي څخلی د آوټپوټ فولډر موږ ته وښایه کوم ځای کې آوټپوټ درکړو زه ما هغه فولډر ورته ښایم یعنې چېرته فایل درته جوړ کړو په همدغه سی ډرایو کې په جاوا کې هم دلته یې موږ ته جوړ کړه د څه شي په نامه دلته که نوم ورنه کړو نو مای سیټاپ په نامه کېږي زه ورته وایم چې نه مای سیټاپ په نامه یې ماته جوړوه وردګ یونیورسټي لایبرري منیجمنټ او آیکن غواړي وي آیکن ورکوي زه مې وکې ورکوم یې دغه مغه آیکن ورته انتخابم ده او پاسورډ که ورکوئ پاسورډ هم ورکولی شو نو خو زه نه ورکوم په نیکسټ کلیک کړو او دلته اوس په نیکسټ کلیک کړو فینش په فینش هم چې کلیک وکړو اوس کولی شو مثلا یاس که کلیک وکړو دا کمپایل کېږي او موږ ته جوړېږي او زه په نو کلیک کوم دلته لږ توضیح کړو صحیح ده دا مغه د موږ فایلونه نمونه دي ورژن یې دي هر شی مشخصات یې دي صحیح ده او د آیډي د اپ نوم د اپ آیډي ده اپ نیم دی مختلف شان دي په دوی کې ادرسونه یې دي مثلا د آیکن ادرس یې چېرته ده نور ادرسونه کوم فایلونه ورسره ورواخیستل شي مثلا یو خو دغه خپله هغه د ډاټ ایکسي فایل ده دا راواخیستل شي بل چې دا مغه لایبرریان دي د هغه راواخیستل شي بل مایسکیول فایل آیکن فایل کولی شي دلته نور هم اضافه کړئ او کولی شي ورته کم هم کړئ نو په دغه طریقه که چیرې ډیټابیس وسله و نور شیان هغه دلته کېږي نو اوس موږ نور کار نه کوو او په دغو بلټ باندې کلیک او یاس باندې کلیک کوو اوس موږ ته وایي دلته ایزو فایل یې چېرته جوړ کړو ایزو فایل یې هم په همدغه جاوا فولډر کې جوړ کړه موږ ته دی دا هم د اباوټ په نامه کړه اباوټ ډاټ ایزو په نامه صحیح ده او یاس نو په ډېر چټکۍ سره لکه څنګه چې تاسو وینئ دا جوړ شولو اوس که زه دلته ورشم د موږ فایل ته سیټ اپ جوړ شول او دا اگزي فایل ده اوس اگزي فایل نه رن کېږي که زه کلیک وکړم نه رن کېږي دو دختره د لایبرریان په بله لایبرري کې اچولي نو دلته که تاسو غواړئ چې دقیق شئ نو د اول کال کله چې په جیوري کې کوئ نو دا کار تاسو د اوله باید کړی وي مو په جیوري هغه کې لانچ پروژې کې نه و کړی نو اوس که چیرې مثلا دغه سیټ اپ دا جوړ شول او اباوټ ډاټ ایکزي ایزو دا هم جوړ شول اوس زه راځم د دو ځای هم رن کولی شو صحیح ده او زه د دو ځای رن کوم د دو ځای رن کوم په دوران باندې کلیک کوم نو موږ ته به د نصب پروسه شروع شي دا تاسو غواړئ دا نصب کړئ دا ته مې وکړئ اوس موږ ته ځای ښیي په کوم ځای کې نصبوئ همدغه ځای صحیح دی په کولی شي تغییر یې هم کړو خو زه هم نه صحیح دی 12 MB سایز غواړي او یس اوس یې شارټکټ جوړ کړو که نه او شارټکټ هم جوړ کړه په ډیسکټاپ باندې یس انسټال نو په همدغه سادهګۍ دا انسټال شول اوس به فینش کړو
نو موږ ته دا سیټ اپ موږ جوړ کړی شوی په همدغه مرسته سره. نو دلته باید موږ ته اوس سیټ اپ کړی وي دغه ده وردګ یونیورسټي لایبرري مینجمنټ سیسټم ده په دې چې اوس کلیک وکړو دغه دی موږ ته هغه وشولو د موږ فایل دلته به خپل پاسورډ او یوزر نیم داخل کړو. لکه څنګه چې وی چې یو بل شي ته ضرورت ده موږ په بل کمپیوټر کې چې کوو په بل کمپیوټر کې موږ څه ضرورت لرو یو اول شی چې دا هغه ته ضرورت لرو په بل کمپیوټر کې البته که ضرورت وو تاسو یې وګورئ ضرورت وو که دغه فایل نه وځولو دا سیټ اپ کوم شارټکټ هم چې جوړ کړو په صفحه باندې کې دا نه وځولو بیخي نه ورتللو دلته موږ ته ایرر کوي بیا پس دغه به تاسو یا جی ډي کې نسپاوئ یا جی آر ای به نسپاوئ صحیح ده او که هغو ته ضرورت نه وو نو بیا به مشکل حتما نسپاوئ مشکل هم چې نصب کړو بیا به موږ بیک اپ باندې کلیک وکړئ په بیک اپ باندې به کلیک وکړئ او دغه ټول فایلونه به واخلئ او ران به کړئ د بیک اپ فایلونه دغه د مو د ډیټابیس ټول هغه دی مثلا کیوریان یو ټول شی دی څنګه جوړ شوی دا سکیما ورشه ډیټا ټول دا شته ده صحیح ده. نو کوم غواړو چې مثلا تاسو غواړئ چې دا هم په بل کمپیوټر کې چې نسپاوئ نو دا شی به حتما هلته هم نسپاوئ ورسه مشکل به نسپاوئ پس د مشکل د نصب څخه به دغه هلته د ډیټابیس به هم جوړوئ. نو اسانه طریقه دا ده چې ډیټابیس د جوړولو په ځای تاسو بیک اپ واخلئ او د بیک اپ یې هلته رن کړئ. زه به دا ټول انتخابوم وینې دلته نه رن کېږي د دختره دلته موږ نه یو ور کنیکټ شوي نو ان کنیکټډ یو نو دلته به راشو هوم ته او کنیکټ بشو کنیکټ شو دلته به خپل پاسورډ ورشئ ورکړو یوزر نیم او پاسورډ صحیح ده. نو دا فایلونه موږ ته وشول اوس به یوه نوې کیوري واخلو او په دې نوې کیوري کې به دا ټول ډیټابیس دغه کومه ډیټا هم چې دی اوس کاپي کړې وه د دغو ځای ټوله کاپي کړو دا به کاپي کړو او دلته به په د نوي هغه کې دلته واچوو ټوله اوس دا هم ټوله چې ور واچوله فقط به ټول انتخاب کړو او دلته به اکزیکیوټ کړو کله چې په اکزیکیوټ کې کړو نو دلته به موږ ته هغه ډیټابیس جوړ شي کوم نوی ډیټابیس چې ده اوس اول کې خو د موږ ته نه وي بیا به موږ ته نوی ډیټابیس جوړ شي او پس د هغو کنیکشن هم کېږي او ټول کار مخکې ځي کنې بیا دلته سیټ اپ رن کېږي دا سیټ اپ رن کېږي خو دلته یوزر نیم او پاسورډ چې ورکوې دلته که صحیح وي که غلط ځواب نه درکوي تا ته هېڅ اوس موږ ته وایي ستاسو یوزر نیم یا پاسورډ غلط دی خو که چیرې هغه نه وي ډیټابیس نه وي جوړ شوی نو دلته هېڅ مسیج موږ ته نه راکوي. نو دا وه د موږ نننۍ زده کړه په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي ته بیا او راتلونکي ویډیو ښې چارې